البته که چېرې د قرآن پاک څه ایتونه وي په تعویض کې وي هغه په بټوه کې بند دي یا په چمړه کې بند دي د په غاړه کې اچولي وي نو بیا خیر دی ښه یا دغه رنګې قرآن موبایل کې چې کوم دی نو قرآن پاک وي اکثر خو هغه مطلب په هغه وخت کې بند وي او یعنې هغه ځان سره موبایل یې یوړ نو دا بې ادبي نه ده البته که په قرآن پاک راړولی وي په موبایل کې یعنې اکټیویټ کړی وي او دې ځان سره چې کوم دی داسې کولاو یوړو نو دا بیا د قرآن پاک چې کوم دی د بې ادبي ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب زما عزتمندو بعضې ملګرو تپوس هم کړی دی د قرآن پاک د آدابو په باره کې د قرآن پاک څه آداب دي او موږ له د الله تعالی د کلام څنګه قدر او عزت کول پکار دي او د هغې کمې خبرې داسې دي چې دا د قرآن پاک په بیادبۍ کې راځي هر مسلمان دپاره دا اورېدل پکار دي څنګه د الله رب العالمین لویه مرتبه ده او نو دغه رنګې د الله رب العالمین د کلام هم لویه مرتبه ده زمونږ بعضې مسلمانان وروڼه د ناپوهۍ په وجه باندې یا د تن اسانۍ په وجه باندې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه د قرآن پاک په بې ادبۍ کې راځي نو هغه خلک دغه خبرې کوي خو د بې ادبۍ د قرآن پاک د بې ادبۍ خو د جهالت یا د ناپوهۍ یا چې کوم دی د تن اسانۍ په وجه باندې دا کوي نو د دې نه په سختۍ سره اجتناب او پرهیز پکار دی څو خبرې تاسو ته ذکر کومه چې دا د قرآن پاک سخته بې ادبي ده او د دې نه ځان ساتل پکار دي او خدای مکه یو سړی د قرآن پاک بې ادبي کوي نو د ایمان د تللو هم خطره ده ځکه الله پاک فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه کم خلک چې د الله د حرماتو الله چې کوم څیزونو ته عزت ورکړی دی احترام ورکړی دی نو د هغې د احترام خیال ساتي نو دا دې دپاره ډېره بهتره ده او څوک چې د دې قدر او عزت کوي الله پاک فرمایي چې د ده په زړه کې تقوا او پرهیزګاري ده د ده په زړه کې د الله رب العالمین عظمت او بړۍ ده او کوم خلک چې د دې د عظمت او د دې د ادب خیال نه ساتي نو د دې دا مطلب دی چې د دې په زړه کې د الله تعالی لوی نشته د قرآن پاک رونو ادب کول پکار دي د قرآن پاک په بې ادبۍ کې دا هم راځي دا سخته بې ادبي ده او ګناه ده یو سړی قرآن پاک له بېودسه لاس وروړي او الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون قرآن پاک به نه ټچ کوي قرآن پاک له به لاس نه وړي مګر پاک خلک نو دغې وجې نه بېودسه یو سړی بېودسه او هغه قرآن پاک ته لاس لګوي قرآن پاک رالي نو دا د قرآن پاک سخته بې ادبي ده او بې قدري ده دغه رنګې بعضې کتابونه داسې وي لکه د قرآن پاک تفاسیر یا د فقې کتابونه هغې کې زیاتره قرآن ایتونه وي احادیث وي د هغې دپاره هم دغه حکم دی چې هغه به بېودسه نه رالي هغې ته به بېودسه چې کوم دی لاس نه لګي چونکې هغې کې د قرآن پاک ایتونه دا هم چې کوم دی د قرآن پاک او د قرآن پاک د تفاسیر او د فقې کې اکثر احادیث وي آیاتونه وي نو دا د هغې بې حرمتي او بې ادبي ده دې نه علاوه یو سړی قرآن راغستی دی په لاس کې په ناظره باندې تلاوت کوي یا په یاده تلاوت کوي خو داسې ځای کې ناست دی چې هغه ځای نجس دی ګنده ځای دی هلته بدبویي ده هلته ناپاکي چې کوم دی او پلیتي پرته ده دا هم د قرآن پاک بې ادبي ده ډېر لیدو کتو کې داسې راغلي دي اورېدو کې راغلي دي چې بعضې خلکو په کورونو کې مدرسې کولاو کړي خاص کر زنانو کورونو کې مدرسې کولاو کړي او تنګ ترش ځای وي په هغه ځای کې چې کوم دی ماشومانو ته د قرآن پاک سبق ښیي خو بل طرف ته چې کوم دی ورسره د غواګانو غوجل وي دغه رنګې د ګډو چیلو غوجل وي ورسره او د میخو او د هغې چې کوم دی د هغه ځای نه د هغې د سوټو او د متیازو بون راځي او هلته ماشومان ناست دي د قرآن پاک تلاوت کوي د قرآن پاک په ناظرې سره وي نو دا هم زما عزتمندو د قرآن پاک خدمت نه دی دا د قرآن پاک عزت نه دی دا د قرآن پاک خدمت نه دی بلکې دا د قرآن پاک سخته بې ادبي ده قرآن دپاره د داسې ځای انتخاب کول پکار دي چې هغه ځای پاک صفا سوتره وي هلته چې کوم دی یعنې پلیتي نه وي نو دغه خلک وایي ګنې موږ د قرآن پاک خدمت کوو خو دا د قرآن پاک چې کوم دی یعنې بې عزتي ده دغه رنګې بعضې خلک د مړي د پاسه قرآن پاک ږدي نو د مړي دپاره قرآن ایښودل چې کوم دی دا هم د قرآن پاک چې کوم دی یعنې بې ادبي ده یا دغه رنګې چې کله ناوې رخصت کوي نو په سر ورته قرآن پاک چې کوم دی یعنې کېږي او په سر یې ورته قرآن پاک نیولې په دغه موقع باندې چې کوم دی راوالي نو قرآن پاک دې خبرو دپاره نه دی راغلی ټیک ده خیر او برکت پرې حاصلول پکار دي خو په دې موقعو باندې نه دا د قرآن پاک بې ادبي ده دغه رنګې بعضې خلکو په ښکاری کې چې کوم دی قرآن پاک ایښودلی وي او د مړي نه مخکې چې کوم دی یعنې روان وي ټیک ده نو دا د قرآن پاک په بې ادبۍ کې راځي قرآن پاک دې دپاره الله تعالی نه دی رالېږلی
او یا چې کوم دی د قسم ضرورت شي نو قرآن راوالي، یا چې کوم دی څاروي بیمار شي په څادر کې ونیسي څاروي ورلاندې چې کوم دی یعنې تېرې، نو دا د قرآن پاک چې کوم دی زما عزتمندو علماو لیکلي چې دا د قرآن پاک چې کوم دی یعنې بې ادبي ده. دغه رنګې یو سړی چې کوم دی په یو ځای کې ناست دی او قرآن پاک پروت دی، قرآن پاک طرف ته خپې اوږدې کړي دي، خپې خورې کړي دي، نو دا هم د قرآن پاک بې ادبي ده. دغه رنګې د قرآن پاک ایښودلی د قرآن پاک د پاسه بل کتاب یعنې کېږدي، چاهې هغه د فقه کتاب وي، د حدیثو کتاب وي، که هغې د پاسه بل قرآن پاک کېږدي نو دا بې ادبي نه ده. خو که د قرآن پاک نه چې کمتر کتاب یې هغې د قرآن پاک د پاسه کېښودو، دا د قرآن پاک چې کوم دی بې ادبي ده. دا بعضې خلک چې کوم دی عینکې وکاږي او د قرآن پاک د پاسه چې کوم دی یعنې کېږدي، یا دغه رنګې ټوپۍ کوزه کړي، پټکۍ کوز کړي، د قرآن پاک د پاسه یې کېږدي، نو دا هم د قرآن پاک په بې ادبۍ کې چې کوم دی راځي. دا هم د قرآن پاک بې ادبي ده چې یو سړی اوچت ځای کې ناست دی، کټ کې ناست دی او قرآن پاک یې لاندې ایښودلی دی. قرآن پاک پاس پکار دی او دغه رنګې چې کوم دی ده ته ناسته چې کوم دی لاندې پکار ده. او که قرآن پاک لاندې پروت دی او دی پاس اوچت کټ کې ناست یا په کرسۍ باندې ناست دي، نو دا د قرآن پاک چې کوم دی بې ادبي ده. دغه رنګې مه وایي چې قرآن پاک طرف ته خپې غځول، قرآن پاک طرف ته خپې یعنې اوږدول، دا هم بې ادبي ده. البته که قرآن پاک اوچت وي، په الماری کې پروت وي یا پاس تاخت دی په هغې کې پروت وي، نو بیا خیر دی دا بې ادبۍ کې چې کوم دی یعنې نه راځي. دغه رنګې دا هم د قرآن پاک بې ادبي ده چې قرآن پاک لوستلی کېږي یو ځای کې، نو پکار ده چې مونږ ورته غوږ کېږدو او په هغه ځای کې بیا خبرې کول، د قرآن پاک تلاوت چا لګولی دی، په موبایل کې دی، په کیسټ کې دی، یا د قرآن پاک تلاوت شروع دی په مسجد کې، یا چې کوم دی بلې طریقې سره څوک د قرآن پاک تلاوت کوي او په هغه کمره کې نور خلک ناست دي او هغه خبرې کوي، نو دا د قرآن پاک سخته بې ادبي. ولې بې ادبي ده؟ الله رب العالمین فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اگر چې دا آیات نورو موقعو سره هم مناسبت لري، خطبه هم ترېنه مراد ده، دغه رنګې مونځ هم ترېنه مراد دی، خو عام دا د قرآن پاک آیات عام وي، نو عام که څوک تلاوت کوي هم په دغه وخت کې چې کوم دی خبرې کوي. الله وایي قرآن پاک چې لوستلی کېږي نو فاستمعوا له، غوږ ورته کېږدي، وانصتوا او چپ شئ. نو په دغه وخت کې که یو سړی لګیا وي او دنیاوي خبرې اترې کوي او په زوره زوره خبرې کوي، نو دا د قرآن پاک یعنې سخته بې ادبي ده. دغه رنګې یو سړي چې کوم دی د قرآن پاک آیات دی په ګوته کې په انګوټي چې ورته وایي ګوتمه کې د هغې آیات دی، آیات الکرسي ده او دا ګوته یې اچولې ده یا لاکټ دی، په هغې کې د آیات الکرسي ده یا د قرآن پاک آیت دی، صورت دی، هغې سره باتروم ته تلل، واشروم ته تلل، دا د قرآن پاک سخته بې ادبي ده. دا یو ګنده ځای ته، یو ناپاک ځای ته ځان سره قرآن پاک یوړو. البته که چېرې د قرآن پاک څه آیاتونه وي په تعویض کې وي، هغه په بټوه کې بند دي یا په چمړه کې بند دي، د په غاړه کې اچولي وي، نو بیا خیر دی. یا دغه رنګې قرآن موبایل کې چې کوم دی نو قرآن پاک وي اکثر، خو هغه مطلب په هغه وخت کې بند وي او یعنې هغه ځان سره موبایل یې یوړ، نو دا بې ادبي نه ده. البته که په قرآن پاک راړولی وي په موبایل کې، یعنې اکټیویټ کړی وي او دی ځان سره چې کوم دی داسې کولاو یوړو، نو دا بیا د قرآن پاک چې کوم دی بې ادبي ده. دغه رنګې بعضې خلک چې کوم دی د قرآن پاک بې ادبي دا هم کوي چې د قبر په کتبو باندې یا په قبر باندې داسې څادر خور کړي چې په هغې کې آیات الکرسي یا سورتونه لیکلی شوي. تاسو کتلي به مي او ځناور راځي په هغې باندې چې کوم دی ګرځي را ګرځي، غواګانې پرې ګرځي، ګډې چیلۍ پرې چې کوم دی ګرځي، او بعد وخت چې کوم دی سپی راشي په هغې باندې متیازې وکړي. یا دغه رنګې د قرآن پاک د آیاتونه چې کوم دی په کتبو باندې لیکلي، کوم یعنې د مړي هغه تاریخ پیدایش، تاریخ وفات یې پرې لیکلي، په هغې باندې قرآن پاک صورتونه خاص کر چې کوم دی دا څلور قولونه یې پرې لیکلي، نو سپی راځي په هغې باندې متیازې کوي، نو دا هغه خلک په دې باندې سخت ګناهګار دي. الټا دغه خلکو ته په دې باندې چې کوم دی به سزا میلاویږي او ګناهګارېږي. قرآن پاک دې دپاره نه دی. که د قرآن پاک ثواب ته هغه ته رسول غواړې، نو قرآن پاک تلاوت ورپسې وکړه، هغه ورپسې وبخښه، ټیک ده. نو په قبر باندې چې کوم دی دغه څادرونه غوړول چې هغې کې قرآني آیاتونه یا په کتبو باندې لیکل د قبرونو، دا د قرآن پاک ډېره سخته بې ادبي ده. ګوره تاسو به کتلي لیدلي به په قبرونو باندې، خو خلکو دې طرف ته اړو سوچ نه راځي. نو دا چې کوم دی د جهالت او د ناپوهۍ په وجه باندې چې کوم دی کوي. نو دغې وجې نه دا څو خبرې وې چې په دې باندې چې کوم دی عمل کول پکار دي او د دې خبرو نه مطلب دی ځان ساتل پکار دي. دا د قرآن پاک په بې ادبۍ کې راځي. نو دا خبرې خپلې هم یادې کوي او نورو مسلمانانو سره هم دا خبرې چې کوم دی شیر کوي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق رانصیب